السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه عزت ستاسو د وړاندې نن چې کوم شخصیت موږ راغوښتی دی او ستاسو خدمت ته به وړاندې کوو، هغه چې کوم دی نو د ستارو محتاج نه دی او په بلا صنفونو باندې کار کړی دی. یو داسې لیکوال چې د هغه لیک باندې ډېر دادونه د عوامو نه ملو شوي دي او ډېر ایوارډونه هغه ته هم ورکړل شوي دي. یو خدایي خدمتګار خپل ګران مشر چمن جان چمن صاحب ستاسو د وړاندې چې تاسو به ترې څه خوندور کلامونه ووایئ. لیونی ګرځم ویرانې لټوم او خلکه د حسن آستانې لټوم. ساقي بلد نه یم شرابو سره، ساقي بلد نه یم شرابو سره، ساقي بلد نه یم شرابو سره، د مستو سترګو پیمانې لټوم او د هرې لارې کوڅې سپو خوړم چې ستا د پلونو نښانې لټوم. نو عشق خو درې ټکي دي ملګرو ولې، عشق خو درې ټکي دي ملګرو ولې، زه پسې ټولې زمانې لټوم. نو زه چمن جان د چا د مینې په خیال د نوې دور یارانې لټوم.